بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. محترمو لیدونکو او اوریدونکو، دا زمونږه د ثقافت اسلامی د عقیدې د مضمونه یا اسلامی نړۍ لید دا 14 درس دی. په دې درس کې به مونږه په لاندې عنوان بحث کوو: طبیعت او ماده، طبیعت، ماده او دنیا د اسلام نه نظره. طبیعت، ماده او دنیا د اسلام نه نظره. په دې درس کې موږ په لاندې موضوعاتو باندې بحث تیار کړی دی. هغه دا چې طبیعت او د مادې پیژندنه، بیا د طبیعت مفهوم او د طبیعت د اسلام نه نظره، دنیا د اسلام نه نظره، دنیا د وسیلې په توګه استخدامول، دنیا د مقصد او هدف په توګه استخدامول، او په آخر کې طبیعت په دې توګه چې دا یو مخلوق دی، د الله په وجود باندې دلالت، د الله په ربوبیت باندې دلالت، په هغې باندې بحث کوو. او په آخر کې چې دا اخرنی درس دی، شاګردانو ته لنډې لارښوونې لرو. راځو اول عنوان ته، د مادې او طبیعت تعریف. ماده په ډیرو معنو باندې راځي، خو دلته چې زمونږ هدف دی، ماده هغه شي ته ویل کېږي چې په حواسو لمس او حس کېږي. په حواسو هغه شی دی، ماده هغه شی دی چې په حواسو او حس باندې، لمس باندې حس کېږي. ماده هغه شی دی چې په حواسو لمس او حس کېږي. نو زمونږ د دې مادې نه دلته که نه، ماده هغه د قانون هغه عددونو او شمیرونو ته ویل کېږي چې کوم پلانې ماده په دې کې دا راغلي، په دې کې دا راغلي. زمونږ هدف ته هغه نه دی. دلته د دغه مادې دي چې الله تبارک وتعالی په دنیا کې هغه پیدا کړي دي، هغه چې تعریف مخکې تیر شو. دویمه د طبیعت څه تعریف دی، د هغې پیژندنه په لاندې ډول ده. هغه ټول ښکاره عناصر ته، طبیعت هغه ټول ښکاره عناصر ته شاملیږي چې الله تبارک تعالی په دې نړۍ کې، په دې جهان کې پیدا کړي دي، بې د انسان د مداخلې نه. بې د انسان د مداخلې نه هغې ته شاملیږي. هغه ښکاره عناصر چې په دې نړۍ کې الله تعالی پیدا کړي دي، بې د انسان د مداخلې نه. هغه مفهوم لکه مفهوم لاندې چې راځي، د مفهوم هغې کې د طبیعت مفهوم دا چې د کوچنۍ ذرې نه نیولې تر د ټول عالم خارجي پورې، فضا پورې، او په هغې کې چې کوم غرونه دي، ځنګلونه دي، دریابونه دي، پسې دا ټول د طبیعت مفهوم ته ادا کېږي، او هغه موږ ته د هغې تصور راکوي. اصل هدف زمونږ دا دی چې دغه شیان چې الله پیدا کړي دي، اسلام دې ته په کوم نظر باندې ګوري. که اوبه دي، که اور دی، که مثلا خاوره ده، که ځمکه ده، معدنیات دي، حیوانات دي، دا ټول د دې طبیعت عناصر دي. مطلب دی چې اسلام دې شیانو ته په کوم نظر باندې ګوري. اصل هدف زمونږ د درس نه دا دی. دا نورې صرف په پیژندلو پورې تعلق لري چې وپېژنو چې طبیعت څه ته ویل کېږي، ماده څه ته ویل کېږي، او د دې کوم عناصر دي. هغه ځکه چې کوم شی چې ته حکم پکې باید مخکې د هغې نه هغه وپېژندل شي. نو طبیعت د اسلام له نظره، اسلام طبیعت ته په داسې نظر ګوري چې دا یو د الله له طرف نه یو خلاص یا پرانستی کتاب دی. په دې معنی چې الله تبارک وتعالی دې نړۍ ته، دنیا ته 2 قسمه کتابونه را لیږلي دي. 2 ډوله کتابونه را لیږلي دي. اول ډول کتابونه هغه آسماني کتابونه دي، منزل دي، چې د خلکو هدایت پکې دي، چې وروستنی کتاب قرآن کریم دی، چې هغه د ټولو کتابونو هغه مقاصد او مطالب او هغه ټول په دې کې راغونډ شوي دي. او په دې سره مخکني ټول کتابونه لکه څنګه چې مخکې د دې موږ په درسونو کې بیان وضاحت کړی دی، هغه په دې باندې منسوخ دي. یعنې وروستنی کتاب چې الله تبارک وتعالی نړۍ د لارښوونې دپاره، د ټول بشریت انسانیت د لارښوونې دپاره لري، هغه قرآن کریم دی. الله تبارک وتعالی دې کې فرمایي: ان هذا القرآن یهدي للتي هي اقوم. دا قرآن
هغه سمې لارې ته، هغه سم هدایت ته چې لارښوونه کوي چې هغه د ټول نه غوره دي او ښې مضبوطې لارې دي. للتي هي اقوم، چې هغه د ټول نه غوره او مضبوط هغې ته هدایت ورکوي. هغه خو د پیغمبرانو په جواب باندې الله تبارک تعالی موږ ته رالیږلي دي، خپلو امتونو ته رالیږلي چې بشریت انسانیت هغه نه استفاده وکړي او په هغې باندې عمل وکړي. خو دویم پرانیستی کتاب چې دی هغه د الله تبارک تعالی دا فراخه طبیعت دی، دا فراخه فضا ده، دا په دې کې د الله دا مخلوقات دي چې په دې کې سړی سوچ او فکر وکړي چې الله تبارک تعالی دا څونه مخلوقات پیدا کړي، دا ټول د هغه په ربوبیت باندې، د هغه په الوهیت باندې دلالت کوي. الله تبارک تعالی قرآن کې فرمایي په هغه وخت سره چې الله تبارک تعالی نبی صلی الله علیه وسلم قریشو ته مشرکین د مکې ته مبعوث کو، نو قرآن په هغه باندې نازل شو. په هغې کې دا آیات هم په سورة فصلت کې سنريهم آیاتنا فی الآفاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. وای الله تبارک تعالی په دې آیات کې دو مهمو شیانو ته اشاره کړله، دو ډولونو قسم شیانو ته اشاره کړله. اول دا چې موږ به دې مشرکینو د مکې ته هغه آیات، هغه نښې د پیغمبر په صدق باندې، د ده په راتګ باندې چې دا د الله طرف نه صادق او رښتونی پیغمبر دی، د دې په صدق باندې دې ته نورې افاقي نښې وښیو، افاقي علامات به وښیو. د هغې دپاره علما ذکر کوي چې دا فراخه فضا، دا نړۍ، دا ټول د الله په وحدانیت باندې، یا د هغې نه وروسته چې کوم د اسلام د خورېدلو کوم جریان منځته راځي، دا ټول به موږ دې ته په واضحه طریقه باندې الله تبارک تعالی دا په ګوته کړو چې دا پیغمبر حق دی، د ده په راتګ کې، د ده په بعثت کې شک مه کوئ. دای سنریهم آیاتنا فی الآفاق، آفاق دغه افقي دنیا چې څونه فضا ده، په دې کې الله تبارک تعالی هغوی ته دا نښې، د علامات په صدق د نبي صلی الله علیه وسلم دا ښودلي. او دویمې هغوی ته د الله تبارک تعالی د ربوبیت او د نبي صلی الله علیه وسلم په صدق راتګ باندې هغوی ته د انسان هغه فزیکي جوړښت هغې ورته ښودلی، وفي انفسهم، د هغې په نفسونو، د هغې په ځانونو کې، چې د هغې نه الله تبارک تعالی دغه انسان چې په کومه طریقه باندې جوړ کړی چې موږ د هغې نه مخکې بحث وکړو، په دې کې د انسانانو دپاره ډېر علامې د الله په قدرت باندې، د الله په ربوبیت باندې دا موجود دي. دیو جن بل آیات کې الله تبارک تعالی فرمایي وفي انفسهم افلا تبصرون، یعنی د الله د قدرت او د الله د ربوبیت علامې د دې په دې نفسونو کې موجود دي. که سړی نن سبا د ټکنالوژي ته رجوع وکړي او وګوري، مثلا د انسان دغه بدن کې چې کوم جوړښت موجود دی، کوم اعضا موجود دي، د هغې کار او کسب چې کوم موجود دی د انسان بدن، دا ډېر حیرانونکی دی. دا ټول د الله په امر باندې، الله یو عجیب مخلوق چې انسانان نن سبا چې کله د اپریشن کوي د انسان یا عملیات کوي، هغې ته داخل شته. مثلا دا که موږ د یو نمونه راواخلو، د دې ګردي سیستم ته، د پښتورګو سیستم ته چې سړی ور داخل شي او د دې د ډاکټرانو او دا د الله تبارک تعالی د عجیب یو وړه فرضه، دا د دې دغه فعالیت ته سړی په نظر شي، دا د الله په قدرت باندې، د الله په ربوبیت باندې یعنې واضح دلیل دی. یو وړه فرضه ده په دې بدن کې، 2 فرضې دي، دې له دا هر څه ورځي خو هغه صفا کوي، وینه ته یو طرف ته ځي، میتیازې ته بل طرف ته ځي، دا نور مواد بل طرف ته ځي، او هغې ته دې وجې نه تاسې وګورئ د چا چې ګرده کار کوي، د چا هغې څونه په مشکلات سره اخته وي، د هغې دپاره هغه ډایلکس، هغه د وینې صفایي، هغه څونه د هغوی دپاره یعنې په ګرانه تمامېږي. هغه تکلیف په هفته کې 2 ځلې 3 ځلې باید 4 ځلې هغه دغه ډایلس کې، خو الله تبارک تعالی په دغې وړې پرزه باندې چې د انسان بدن کې پیدا کړي دي، هغه په دې باندې هغه د دغه هر څه نه خلاص دی. دې وجې نه د الله په نعمتونو باندې، د الله په دغه باندې، دې وجې نه شکر ایستل پکار دي. نو الله تبارک تعالی دې آیات کې هم دي وفي انفسهم افلا تبصرون، ستاسو په نفسونو، ستاسو په ځانونو کې د الله د قدرت ډېرې اوچتې علامې دي، تاسې دې کې سوچ فکر نه کوئ، دې نه عبرت نه اخلئ. نو آفاق طبیعت چې دی، دا کوم پراخه طبیعت د الله تبارک تعالی دا کون سفلي او علوي، دا ټول دا
د الله تبارک وتعالی مخلوق دی او دا د هغه په ربوبیت او د هغه په الوهیت باندې دلالت کوي چې الله رب دی، مالک دی او باید د هغه عبادت وکړی شي. بل ځای کې الله تبارک وتعالی فرمایي په قرآن کې چې دا ټول علوي او سفلي چې کوم مخلوقات دي دا ټول د الله بندگان دي، د الله مخلوق دی او دا به د الله په امر باندې دا ټول چلیږي. او په سورة مریم کې فرمایي ان كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. الله تبارک تعالی دی آیات کې فرمایي هر هغه چې په اسمانونو، هغه مخلوقات چې په اسمانونو کې دي، هغه چې په ځمکه کې دي، دا ټول الله پاک ته رحمان ذات ته په بندګۍ باندې راتګ کوي. ورځ د قیامت ټول الله ته جمع کېدونکي دي، الله ته به خپل هغه بندگی ظاهري او دنیا کې به د هغوی هغه د الله په امر باندې چلیږي او په آخرت کې آت الرحمن عبدا، یعنی دا د الوهیت یا د رب په معنا نه راځي بلکې چې دی ځان ته اختیار لري، نه، دا ټول د الله بندگان دي، د الله مخلوق دی. آت الرحمن عبدا، رحمان ذات ته به راځي د بنده په شکل باندې. دا څونه اسمانونه ځمکې د هغې کې څونه مخلوقات دي او څونه کائنات پکې موجود دي. بیا څه وایي لقد احصاهم وعدهم عدا. الله تبارک وتعالی دا څونه مخلوقات چې دي دا ټول الله تبارک وتعالی د دې احصایه کړې ده، د دې شمېرنه یې کړې ده او ته معلوم دي چې څونه موجود دي، څونه مخلوقات، څونه کائنات، څونه حشرات، څونه جمادات، څونه هر شی الله تبارک وتعالی د هغې شمېرنه هغه د الله باندې څوک هیڅ شی په الله باندې پټ نه دی. ولقد احصاهم وعدهم عدا. الله تبارک وتعالی مونږ ته دا راښيي چې اسلام طبیعت ته په کوم نظر ګوري، دغې مادې ته په کوم نظر ګوري، ځکه د الله مخلوق دی، دا د الله مخلوق دی. د قرآن او سنت دا په بشمار احادیث او آیاتونو کې دا ثابت چې دا د الله مخلوق دی. په بل آیات کې هم دا مونږ ته دا واضحه راښيي چې دا ټول مخلوقات چې دي دا هر څه چې په ځمکه او اسمانونو کې دي د الله په امر باندې چلیږي، بې د هغه دا مخلوق د الله تبارک تعالی دی. الله تبارک تعالی وآیة لهم اللیل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. وایي یوه د الله په قدرت د الله د ربوبیت باندې لویه نښه دوی دپاره شپه ده. وآیة لهم اللیل، نښه د الله په قدرت دا شپه ده، دا درې کو ورځ راولو، نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، چې دغه درې کو دا ورځ درې کو شپه راشي ټول په تورتم کې څوک راولي؟ الله تبارک تعالی راولي. دا شپه درې کول دا د الله کار دی، ورځ راوستل دا د الله کار دی. دې آیات نه دا په صراحتن سره بیا څه وایي والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. لمر دا چې غټ مخلوق دی دا د الله په امر باندې چلیږي. هغه حج هغه اندازه چې ورته الله ټاکلې لمستقر لها، هغه اندازه هغه حج چې ورته الله ټاکلې هغې ته به په خپله اندازه باندې چلیږي. بیا څه وایي والقمر قدرناه، بیا د سپوږمۍ په هکله والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. د سپوږمۍ دا منازل چې دي دا وړوکوالی چې اوله میاشت اوله ورځ وي، اوله شپه وي، هغه اندازې معلومه وي، دا په غټېږي غټېږي تر دې چې پنځلسمې ته ورسېږي، بعد د هغې نه بیا په وړوکوالي شروع کړي. دا ټول الله تبارک تعالی دې لپاره حد ټاکلی، اندازې وټاکل، د الله په امر باندې وړوکي کېږي، د الله په امر باندې غټېږي، د الله په بیته وړوکي کېږي. نو الله تبارک دې کوي والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، چې بیته هغه وړوکوالي ته غټه شي، بیته وړوکي شي، لکه د کجوري د لښتې په شان ته نری شي، کالعرجون هغه زړه لښته. نو دلته وایي بیا څه وایي للشمس ينبغي، د هغې نه وروسته الله تبارک للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. لمر دا مناسب نه دي چې هغه د سپوږمۍ راګیر کړي یا د هغه د هغې باندې سبقت وکړي، همدارنګې ورځ په شپې باندې شپې په ورځ باندې، نه، ټول د الله په افلاک د ټول الله مخلوقات دي، هر څوک په خپل مدار کې گردش کوي،
ټول د هر څه لامبو وهي او ګرځي، ځکه دا د الله په امر باندې. نو د دې آیاتونو نه دا معلومه شوله چې طبیعت چې څونه کائنات ظاهري عناصر په دې نړۍ کې موجود دي، د ځمکې د اسمان او د هغې کې داخل مخلوقات کائنات، دا ټول د الله مخلوق دی او د الله بندگان دي. اسلام مادې ته اوس هغه څوک چې ماده پرست یا مادې ته په بل څه ګوري، یا مثلا دا د ځمکې او د اسمان حقیقت او پلانې شي پلانې شي، دا ټول هغه قیل و قال دی یا هغه خبرې دي چې په هغې باندې هیڅ کم دلیل نشته، هیڅ کم برهان پې نشته چې دا ثابته کړي چې و حقیقت دا دی. که دوی چې هر څونه څېړنه وکړي، هر څونه څېړنه، اخر به هغه نظریه چې قرآن ثابته کړې ده هغې ته راځي. او دا اوس د نوي ساینسدانانو تقریبا هغه پیشګویانې چې قرآن کړي دي، هغه کارونه چې قرآن کړي دي، په هغې باندې د هغې ریسرچ او تحقیقات همدې ته رسېږي چې هغه څه چې قرآن ثابت کړي دي، قرآن ویلي دي، محمد صلی الله علیه وسلم په خپل وخت کې ویلي دي، هماغه صحیح دي، هغه نتیجې راوځي. نو الله تبارک وتعالی موږ ته دا هر څه د دې نه مخکې، د دې سیاستانو نه مخکې دا را په ګوته کړي دي. د دې تجربو چې کوم ثابتې کوم نظریات هغه د قرآن نه خلاف نشي راوتلی، بلکې د هغې موافق راوځي. او په دغه د اسلام نظریه ده چې کوم موږ تاسو ته بیان کړله. د دې نه وروسته زموږ او ستاسو شپږم عنوان موږ سره دنیا د مقصد او هدف په توګه استعمالول. دنیا د مقصد او هدف په توګه استعمالول دا د شریعت د لحاظه دا ناروا او بلکې شرک ته رسیږي، ځکه چې الله تبارک وتعالی د دنیا هدف او مقصد هغه د وسیلې په توګه موږ ته اجازه راکړله. اما دنیا د هدف او مقصد لپاره دا ناروا، بلکې دا د هغه د شرک د اقسامو لاندې راځي، ډولونو لاندې راځي چې کوم موږ د لوی شرک په ډولونو کې بیان کړی او چې د قصد او ارادې شرک په هغې کې. ځکه دنیا د دې لپاره استعمالول چې دا زما هدف او زما مقصد دی. الله تبارک وتعالی په دې هکله فرمایي قل من حرم الله تبارک من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم. بيروستا فرماي نوفي إليهم أعمالهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون. الله تبارک وتعالی دی آیات شریف کې دې ته اشاره کوي څوک چې د دنیا حیات ژوند عیش و عشرت هغه همدې هدف وي، یعنی دنیا کې اوسېدل، بل دا نه چې زه د آخرت دپاره هلته کار کوم، یا دا د دارالممر دی، یا دا د آخرت دپاره یوه کرونده ده، نه، بلکې هدف هم دغه د دنیا ژوند وي. من کان یرید الحیات الدنیا، دغه د دنیا ژوند د هدف وي، مقصد وي. الله تبارک وتعالی وایي په دې کې به موږ د انسان ته څه چې غواړي هغه ورکوو. نوفي الیهم اعمالهم، ټول هر څه عیش و عشرت، زیبا و زینت، ښایست، دا ټول به الله تبارک وتعالی د ژوند د ټول سهولتونه به الله تبارک وتعالی د انسان ته ورکړي. دې کې به څه کمی ده سره نه وي. وهم فیها لا یبخسون، په دې دنیا کې به د دې د عیش و عشرت هیڅ کمی نه وي، که د هر لحاظ یې واخلي، که د مالدارۍ د لحاظ یې واخلي، که د کورونو او بنګلو د لحاظ یې واخلي، که د ښځو او د نورو بچو د لحاظ یې واخلي، که نور سهولتونو د لحاظ یې واخلي، هغه به ټول الله تبارک وتعالی د انسان ته ورکړي. خو وروسته الله تبارک وتعالی فرمایي اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار. دغه کسان د دوی دپاره په آخرت کې ځای نشته مګر څه شی دی؟ ځای اور دی، الا النار، د هغوی دپاره جهنم دی. او هغه کم نیک اعمال چې د دې په ضمن کې کم کړي دي، هغه الله وایي وحبط ما صنعوا، هغه باطل شو، برباد دي.
وباطل ما كانوا يعملون. په دې دنیا کې چې کوم عمل کو هغه باطل شي، ځکه هدف د دنیا عيش و عشرتو. دا د هغه لوی شرک د انواع لاندې راځي. نو دنیا منګه د عيشو دنیا د وسیلې په توګه استعمالولای شو، اما دنیا د هدف او مقصد په توګه دا نشي استعمال، بلکې دا شرک راځي. ځکه الله تبارک وتعالی چې انسان لکه مخکې چې په تیر درس کې منګه دا بیان کړه چې د انسان مکلفیتونه په دې دنیا کې هغه د الله عبادت ته چې هغه به دلته د الله عبادت کی او د دې ذخیره د دې هغه بدله هغه په آخرت کې ورکړل کېږي. اما دې انسان د دنیا عيش او عشرت هغه هدف او مقصد ګرځولې دی. د دې وجنه د دنیا سره مینه او محبت هغه هم د شرک لاندې راځي. الله تبارک وتعالی دې باره کې فرمایي ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله. ځنې د خلکونه د الله نه ما سوا انداد نسی، د الله نه ما سوا هر څوک، یعنی که دنیا شو، که قبرونه شو، خلق شو، انسانان شو، درگاهونه شو، هغې سره مینه محبت ساتي. یحبونهم كحب الله، داسې محبت ساتي لکه الله سره چې ساتي. دا شرک دی، ځکه محبت به صرف د الله سره وي. هلته موږ په دې کې بحث کړی چې کوم فطري محبتونه دي هغه په دې کې نه داخلېږي. اما دلته هغه محبت چې هغه د عبادت او د تعظیم سبب ګرځېږي. نو بیا د مؤمنانو صفت بیانوي والذین آمنوا اشد حبا لله. هغه کسان چې هغوی مؤمنان دي د هغې محبت الله سره د هر څه نه زیات وي، د هغې محبت به د الله سره. اما نور دنیا او عيش و عشرت هغه به د یو وسیلې په توګه استخداموي، نه د هدف او مقصد په توګه. نو محترمو، دنیا چې دا په دنیا ژوند چې دی دا د امتحان او ابتلا ژوند دی. ځکه الله تبارک وتعالی چې ژوند او مرګ پیدا کړی دی دای د امتحان دپاره پیدا کړی دی. الله تبارک وتعالی قرآن کې فرمایي الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. هغه ذات چې ژوند او مرګ پیدا کړی دی د دې لپاره لیبلوکم لیختبرکم، چې تاسو نه امتحان واخلي، تاسو په امتحان کې واچي چې کم د تاسو نه ښه عمل کوونکی دی. ایکم احسن عملا، کم د تاسو نه ښه عمل کوونکی دی. نو دنیا ژوند چې دی دا د امتحان او ابتلا ژوند دی. الله دې وکړي چې موږ په دې ژوند کې په دې امتحان کې د کامیاب شو او الله زموږ د کامیابی را نصیب کړي. په بل آیات کې هم دې ته اشاره کوي. الله تبارک وتعالی فرمایي اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینه. الله تبارک وتعالی وایي پوه شئ چې بېشکه دا ژوند د دنیا چې دی دا لعب لوبې دي، ولهو او بې فایدې مشغولتیا ده، بې فایدې مشغولتیا ده، وزینة او ښایست دی، وتفاخر بینکم او ستاسو په منځ کې په یو بل باندې د فخر او د فخر هغه وسیله ګرځي چې زما ژوند ته ګوره او ستا ژوند ته ګوره، زما بنګلې ته ګوره او ستا کور ته ګوره او پلاني ته. تفاخر دا یو بل باندې فخر، یو بل باندې ځان اوچت ثابتول. وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، او بل په دې کې زیاتوالی د مالونو او د اولاد دا پکې راځي. دا دې دپاره دی چې خدا ټول دې دپاره دي چې دا امتحان دی. وروسته به الله تبارک وتعالی فرمایي چې ګوره دا شی په دنیا کې شته، خو دا ټول شیونه چې تعالی الله درکوي په دې کې ستا امتحان دی چې په دې کې ته کامیابېږي که نه کامیابېږي. اوس تعالی الله عیش عشرت درکړلی، دنیا درکړله، زینت زیبا درکړله او تا ته ډېر سهولتونه مهیا کړي دي. آیا په دې کې
ته د دې سهولتونو نه د دې اسانتیاو نه د الله د دین د خورولو لپاره د الله د دین د کامیابۍ لپاره کوم کار اخلي که نه اخلي. بیا د ښایست چې الله درکړی دی دا په هغه څه کې استخدامې په هغه څه کې لګوي چې الله تبارک وتعالی په دې باندې راضي کېږي که نه راضي کېږي. دا مال چې الله درکړی دی دا بنګلې دا کورونه چې الله درکړي په دې باندې فخر په غریبانانو باندې که نه دا ټول امتحانات دي. اولاد درکړی ډېر مال یې درکړی دی دا په دې باندې څوک نه غوره کېږي چې زما ډېر مال دی زما ډېرې کورونه دي ډېرې مې بنګلې دي ډېرې مې موټرې دي ډېر مې هر څه دي. نه دا ټول امتحان دی چې په دې امتحان کې ته کامیابېږي که نه کامیابېږي. ځکه الله تبارک وتعالی وایي لیبلوکم دا د جون عیش و عشرت دا د دې دپاره چې څوک په دې کې اوس الله تبارک وتعالی یو انسان ته مال ورکړی دی. الله تبارک وتعالی وایي دا مال دا په کومه طریقه باندې کېږي دا مال کې دا د الله حق ادا نه کړي زکات پکې ورنه کړي د مسکینانو لاسنیوی پکې ونه کړي او په هغه لارو مصرف کړي چې هغه الله په هغې باندې نه راضي کېږي دا د دپاره ناکامۍ سبب دی بلکې د دپاره دا د عذاب یو سبب ګرځېږي. الله به فرض د خپل مال باندې دې ته عذاب ورکوي دا به ورته یو وسیله د عذاب وي او په دې باندې به عادته قسمه قسم عذابونه هغه رسیږي. نو ګرانو محترم دنیا ژوند چې دی دا امتحان دی او ابتلا ژوند دی. نو په کار ده چې په دې امتحان کې په هغه طریقه باندې چې زموږ د کامیابۍ سبب ګرځېږي هغه وسایل او اسباب استخدام کړو تر څو د الله په دې امتحان کې کامیاب شو. الله دې موږ ته ټولو ته کامیابي په نصیب کړي. اومه عنوان چې موږ سره دلته دی هغه طبیعت ماده یا طبیعت چې دا د مخلوق په توګه موږ وپېژنته نو د دې دلالت د الله په ربوبیت باندې دا اخري نقطه را زموږ په دې درس کې موږ تاسو دا راته معلومه شوله چې طبیعت او ماده دا د الله مخلوق دی الله پیدا کړي دي. هر څه چې په دې دنیا کې موجود الله مخلوق دی دا ټول په دې باندې دلالت کوي چې دا چې الله رب العالمین دی رب د مخلوقات رب د کائناتو دی. دې وجه نه موږ دې مسله باندې د توحید ربوبیت په ابتدا کې په دې مسله په تفصیل سره بحث کړی و. د الله په موجودیت باندې موږ 4 قسمه دلیلونه پیش کړي وو. نو په هغې کې موږ 2 قسمه خلک دي چې یو خلک دي چې رب مني د هغې د ربوبیت مني دغه ونی چې دا دنیا الله پیدا کړې ده خالق رازق مالک د دنیا ټول هغه الله رب العالمین دی. د قرآن کې ولا ان سألتهم من خلق السماوات والارض یقولون الله کته د خلکو نه پوښتنه وکړي د مشرکین د مکې نه تپوس وکړي یا د قریشو نه تپوس وکړي چې ځمکه او اسمان چا پیدا کړي دي هغه ځمکه کې اسمان کې د مخلوقات هغه الله پیدا کړي یعنی په دې باندې اقرار کوو. خو مشکل دا چې دغه مخلوقات چې الله پیدا کړي هغه به الله سره شریکول هغې ته مشرکین ویل کېږي. نو د هغې دپاره نور دلیلونه دي چې د الله ورته وایي چې چې دا هر څه الله پیدا کړي دي د الله مخلوق دی نو بیا د الله عبادت ولې نه کوئ چې دا د الله مخلوق دی او تاسې الله سره شریکان ګرځوئ دا ناروا عمل دی. دې دپاره رسول صلی الله علیه وسلم او د انبیاء علیه الصلاة والسلام اساسی هدف او مقصد هم دغه چې د الله الوهیت د الله عبادت ته خلق دعوت کی او دا خلق ته ځکه دي خلق رب منه مشرکین مکه الله منه رب منه چې خالق سماوات دی بلکې هغه ول دا بوتان او دا باباګان او دا بوتان چې موږ جوړ کړی دي دا د الله د پاره واسطه ده او دا الله ته موږ نږدې کوي او هغه د نیکانو صالحانو په نامه جوړ کړي. نو الله تبارک تعالی ویل چې نه دا لار خطا ده الله ته نزدېکت په دې معنا باندې نه کېږي لکه کوم چې تاسو ته کړی. دې وجه نه رسول صلی الله علیه وسلم یا نور انبیا علیه الصلاة والسلام چې خپلو امتونو ته راغلي هغې هم دغه دپاره چې طریقه د الله ته نزدېکت هغه ده چې کومې پیغمبران خلکو ته ښیي نه ده چې خلک د ځانه ایجاد کوي چې دا طریقه الله ته نزدېکت ده د هغې دپاره پیغمبر شوی. دویم خلک هغه دي چې هغوی د الله د وجود نه انکار کوي د الله په موجودیت نه انکار کوي. قرآن کې هغې د فرعون ته اشاره شوې ده چې هغه د الله د وجود نه انکار کوو. قرآن کې ویل چې
او انا ربکم الاعلی چې زه ستاسو رب یم او زه په دې کون په دې فضا کې په دې دنیا کې بل اله بل رب ستاسو دپاره نه پېژنم. د مصر خلکو ته به دا ویل هغه د الله د وجود نه انکار کوو، خو دا انکار عنادي انکار و، حقیقت منې بنا نه و، بلکې هغوی هغه په دې باندې هغه چې رب شته، هغه د ټول دنیا مالک دی، خو عنادي انکار یې کوو. او ځینې اوس کسان دي چې هغه ملحدین دي، د الله د دین د الله نه مني، د الله وجود نه مني، هغه ملحدین دي. هغه سره موږ په هغه وخت کې د الله د وجود دپاره توحید ربوبیت په ابتدا کې 4 قسمه دلایل هغې دپاره پیش کړي وو: فطري دلیل، عقلي دلیل، شرعي دلیل، نقلي دلیل چې ورته وایي، او محسوسي دلیل د الله د وجود د اثبات دپاره هلته هم پیش کړي. نو محترم محسنین کولی شي چې هغې ته رجوع کړي د الله د وجود دپاره. راځو دې ته چې د الله په وجود باندې دا ټول کائنات، ځکه دا موږ ثابته کړه چې دا د الله مخلوق دی، الله ته بندګۍ باندې قایل دي. نو چې کله د الله مخلوق دی، د هغې عبادت یا هغه د الله سره شریک ګرځول یا هغه ځان ته هغې ته د رب یا د خالق درجه ورکول، دا عناد دی او د الله د نظام نه چې کوم په دې دنیا کې هغه مقرر د هغې نه خلاف کار دی. نو هغه ملحدین چې د الله د وجود نه انکار کوي، هغوی نن سبا لکه چې زموږ او ستاسو په دې ټوله نړۍ کې، تاسو په افغانستان کې دا نن سبا چې کوم کرونا وایرس خور شوی دی، یعنې په سترګو نه لیدل کېږي، خو ټول په دا یقین لري چې دا وایرس شته. نو دوی به اکثر د ملحدینو به اکثر هم دا ویل چې ګوره هغه شی چې په حواس خمسو باندې هغه نه لمس کېږي او نه لیدل کېږي، نو هغه وجود نه لري. خو اوس دغه ملحدین ټول په دې باندې قایل دي چې ګوره دا وایرس چې دی په سترګو نه لیدل کېږي، خو دا شته، وجود شته، د انسان نه بل ته انتقالیږي. نو الله تبارک وتعالی موجود دی، هغه د دې ټولې دنیا خالق دی، خو انسان ذهن او عقل چې دی هغه محدود دی، هغه په دې باندې د هغه ادراک هغه نه رسېږي. نو هغه څه چې الله تبارک وتعالی د انبیاو په واسطه باندې موږ ته را لېږلي دي، د محمد صلی الله علیه وسلم چې آخري رسول او پیغمبر دی، خاتم النبیین، د هغه په واسطه موږ ته را لېږلي دي. هغه په دې کې پوره واضحت کې لري چې الله تبارک وتعالی د هغه لیدل، د هغه لمس کول یا نور هغه په دې باندې نه کېږي، بلکې الله تبارک وتعالی دغه عقل او دغه نظر او دغه دید چې موږ ته الله راکړی دا محدود دی. دې وجه نه کله چې مشرکینو د مکې د رسول صلی الله علیه وسلم نه د روح په باره کې سوال وکړي، دا روح څه شی دی؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. مشرکین رال رسول صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې دا روح څه شی دی چې په بدن کې اچول کېږي، د انسان کې اچول کېږي، په حیواناتو کې اچول کېږي، دا څه شی دی؟ نو الله تبارک وتعالی د دې په باره کې چې کله تپوس وکړو، الله تبارک آیات نازل کړ، ورته وویل قل الروح من امر ربي، دا د الله په امر باندې انسان کې اچول کېږي او حیوان کې اچول کېږي. د دې په حقیقت باندې تاسې نشئ پوهېدلی، ځکه دې وجه وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تاسو ته چې کوم علم درکړی شوی دی، کوم اندازه د هغه په دې په حقیقت باندې نه رسېږي. نو هغه شي باندې چې ستا ته کوم علم درکړی شوی دی، کومه پوهه درکړی شوې، هغه نه رسېږي، په هغې کې به کار نه لري، هغه به تسلیمې، دا د الله کارونه دي. نو اوس دې وایرس موږ ته دا وښوده چې الله تبارک وتعالی موجود دی، اگر که په سترګو نه لیدل کېږي، د الله تبارک قدرتونو په دې د ځمکې او د اسمانونو په تدبیر باندې، د دې په خالقیت باندې، د دې په پیدایش باندې، دا ټول په دې باندې چې الله تبارک وتعالی خالق، رازق، مالک دی، د دې ځمکې مدبر، د دې ځمکې او د اسمانونو مدبر، د دې ساتونکی دی، او ټوله دنیا به هغه به له منځه ځي، دا هر څه به د منځه ځي او یو الله پاتې کېږي. کل من علیها فان ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. نو الله تبارک وتعالی به پاتې، هغه به باقي، او دا هر څه به د منځه ځي او دنیا به هلاکېږي، تباه کېږي به، او دا ژوند به آخرت ته انتقالېږي. نو هلته 2 قسمه ژوند دی، لکه څنګه چې موږ په ورځ د قیامت په ایمان باندې په دې کې باندې تصریح کړې وه، او هلته دا واضح کړې وه چې یو د نعیم
او د عیش او عشرت د جنت ژوند دی چې هغه به مؤمنانو ته نیکانو صالحانو ته، او بل د دوزخ ژوند دی چې هغه به کافرو منافقینو او نورو ظالمانو ته الله هغه تیار کړی دی. الله دې موږ د هغې نه ساتي. دا زموږ د دې درس آخري موضوع وه. د دې نه وروسته موږ ګرانو محصلینو ته یو څو لارښوونې لرو. هغه دا چې د اسلامي نړۍ مضمون چې دی د اسلامي ثقافت د مضامینو لومړنی مضمون دی. په دې کې چې کوم درسونه موږ ارایه کړه هغه دغه د لوړو زده کړو وزارت د نوي کاریکولم سره 100% کې مطابقت لري. د هغې د عناصر چې کوم په کاریکولم کې راغلي دي او درسي پلان کې راغلي دي هغې سره مطابقت لري. بل دا چې په دې کې موږ کوشش کړی دا دی چې شاګرد ته د دغه درس هغه مفهوم په ساده ژبه هغه واضحه کړو، هغه ورته ورسوو. په دې کې موږ په ډېرو آیاتونو او احادیثو باندې استدلال کړی دی. هغه د دې چې دغه مسله ښه روښانه شي، خو شاګردان چې هغه د عربۍ سره ډېر کم اشنا دي نو هغوی ته پکار دي چې د هغې هغه مفهوم باندې ځان پوه کړي او صحیح پرې پوه کړي تر څو دغه موضوع باندې د هغې سر خلاص شي. بل پکار ده چې که د امتحانونو په سلسله کې موږ اکثر شاګردانو دا وایو چې په دې کې که اقل شی یو وړوکی دلیل د هرې موضوع نه د هر مسله باندې باید مسلمان دا یاد کړي، ځکه دا د عقیدې مضمون دی، اساسي مضمون دی. د مسلمان اعمال ټول په دې عقیدې مضمون باندې بنا کېږي. نو دې وجې نه باید په دې باندې کوشش وکړي چې دا مضمون ښه زده کړي، ځکه دا د انسان د ژوند سره تړلی مضمون دی. د انسان اعمال ټول په عقیدې پورې تړلي دي. چې عقیده برابره شي، درسته شي، نو ټول اعمال الله په هغې باندې برابروي او هغه نتیجه ورکوي. او که عقیده خرابه وه، عقیده برابره نه وه، الله سره درست علاقه د انسان تعلق د الله سره خراب و، نو هغه نتیجه ټول اعمال په هغې باندې هغه بنا کېږي، هغه سر ته نه رسېږي، هغه خرابېږي. نو الله دې وکړي چې موږ پرې پوه شوي. او د دې په باره کې زما یو وړوکي د اسلامي عقیدې په نامه باندې کتاب دی، په هغې کې اکثر مضامین موضوعات د دې راغلي دي. بل یو کتاب د ډاکټر صاحب ابراهیم حنیف، هغې کې هم په دې کې پوره موضوعات هغه څېړل شوي دي. تاسې کولی شئ د هغې نه هم استفاده وکړئ. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.